ما د 8 کالو په وخت کې شاعري شروع کړه. هلک وم وړوکی وم. د 8 کالو په عمر کې دا دومره زورور تصور چې جانان او صنم تاسو پیژنده په هغې وخت جانان به لازمي ساتي او جانان که ته مجازي ساتي او که حقیقي ساتي. نقلي شاعري زه نه کوم د خدای رحم. یو په پردي موادو باندې خپل نوم نه ویم. په وخت د زنکدن مې سر نه لاندې که مړوندو روبرو مې غلی غلی ښکلوه زه درنه لاړم. زما د پن مرګري کړه خبر چې دلته راشي چې قبر ته مې کوز کړي بیا به ټول لاس په دوا شي نو دا رنګ به صاحب زر په تورو خاورو کې پناه شي. په دې کلا مې ځان مشغولوه زه درنه لاړم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، یو ځل بیا د ضلع بونیر په خاوره کې د یو ځلانده ستوري سره ناست یم، کوم چې بار بار زم لیوینګ لیجنډ صاحبزر کولیاړوال د دوی نوم دی او د دوی په باره کې د پښتو ژبې نامتو شاعر اباسین یوسفزی صاحب وایي که نه چې دا د چاربیتې واحد خالق دی چې په خیبر پښتونخوا کې دی او ژوندی دی. نور څومره د چاربیتې چې څومره جوړونکي و هغه د دې دنیا نه تللی دی او صاحبزر کولیاړوال واحد شاعر دی چې چاربیته چې دی هغه جوړي. د دوی سره به د دوی په ژوند او په خدماتو باندې خبرې کوم. د ټولو ناولو ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترم ورواره ځکه وایم چې ستا د پلار سره زما ډېره دوستانه تېره شوې ده، اوس هم ده. زما همسولې نو زه ته په دې دعوه سره ورواره ویلی شم. نو ډېره مننه چې تاسو زموږ دې جونګړې ته رالی او زموږ سره خو د خپل مصروفیات شریک کړو. ډېره مهرباني، مننه. ډېره مننه جي. دا راته ووایه که نه چې شاعري مو د کلې نه شروع کړې؟ دا شاعري خو داسې خبره ده چې که زه تاسو ته ووایم زما نه مخکې ډېرو خلکو د انټرویو ورکړي، چا د دروغو چا د رښتیا وو. خو زه به ته یو خبره وکړم، ما د 8 کالو په وخت کې شاعري شروع کړه. هلک وم وړوکی وم، خو د دې فن سره مې یو ډېر زیات شوق و. بل زما پلار هم شاعري کړې وه، نو د هغه پلار د میراث په وجه باندې په دې فن کې زه د هغه وخت نه ننوتی یم او حضور د الله رحم دی لا یم پکې. او چې تر څو جمدیم نو دا مې واده کړه چې دا خپل فن به که خیري چې په سولیم نو دا به کومه. اوس هم نن هم ما یو غزل جوړ کړ دی او دا د ورځې خامخا یو غزل زه جوړوم او لیکم. دا مې هم د الله رحم په خپله نشم لیکلی، خو زوی باندې په یو په بل لیکم نو تاریخ مې ژوندی پاتې کړی دی. د 8 کالو په عمر کې مو شاعري شروع کړه. د هغې 8 کالو د وخت یو شعر تاسو موږ ته ویل شي؟ او د هغې یو شعر به درته زه ووایم. په دې ریډیو کې یو غزل راووته د هدایت الله په اواز باندې. په هغه دور کې ټوله شاعري زیاته د لوبې، د چاربیتې، د کیسې، نیمکې، دا مصرا دا به چلېدې. خو غزل زما ډېر زیات خوښ شو. نو ما په هغې غزل باندې خپل یو غزل ولیکه او د خدای رحم و چې ما بیا واورو نو هغه ښه په معیار باندې پوره وښوته. همدغه وخت نه په چاربیته شاعري ما زیاته د چاربیتې به کوله. هغه وخت کې هم چاربیته؟ چاربیتې مې په هغه وخت کې لیکلې. هغې وخت یو چاربیته؟ د هغې وخت یو چاربیته به درته ووایم چې هغه وخت یو خو دا و چې په چاربیته کې به د هلک او جینۍ یو بل ته یو قسم مخامخ کېده. او بله خبره دا وه چې ما هغه وخت کې به لږ لږ د موسیقۍ سره مې هم تړونو میلسونه په دې حجرو کې به موږ د منګي او د سیتار میلس کوو. نو هغې دپاره دلته زما ملګري وو، موږ به میلس کوو. نو هغه چاربیتې به هغوی وي نو په هغه طریقه ما هم هغه چاربیتې ته ورودانګل. نو یو چاربیته پکې داسې ده چې سترګې اثري لرې ولې د زړه سره زما زلفې دې زنګېږي د سینې په منارو باندې او خال دې په ابرو. خال دې په جبین لیلا، زنه دې ګبین لیلا، مخ دې لکه عین لیلا، دواړه اننګي په مثاله شکرتري لري او سترګې اثري لري. خوند دې کړي لبان سنم، دغه مې ارمان سنم، ما نشه قربان سنم، پرېږده ظلمونه په رښتیا کوي دلبر زما ولې د زړه سر زما. ما سره رضا شنن یار په خندا شنن، شا په خواله را شنن، موړ مې که یو ځلې په سرو شونډو چوارو باندې او خال دې په ابرو. دا هغه د بچپن چاربیته خو د الله رحم 8 کالو. او دا
دغه دور کې دا چاربیته ما په دغه دور کې لیکلې وه نو پوره سن راته نه دی معلوم خو دغه وخت نه ما اته کالو دلته یو تپوس کوم چې مونږ بار بار وایو چې شاعر چې دا پیدایشي که نه د اته کالو په عمر کې دا دومره زورور تصور چې جانان او صنم تاسو پیژنده په هغې وخت کار دی خو د هغې به ته زه یو خبره وکړم زما دا شاعري چې دن دا یو زه چې سوچ کوم نو یو کرامت دی لکه مالا داسې الفاظ خدای پاک مخې له راولي داسې سوچ داسې تصور الله یې راولي ځکه چې الله وایي دا شاعران زما شاګردان دي نو الله راولي نو ما زما دغه تعلیم نه دی کړی د سکولو ما صرف د سپارې د قاعدې د قرآن شریف تعلیم مې کړی دی مختصر خو الله پاک ماله داسې الفاظ خو لیله راولي چې هغه د 14 14 تعلیم یافته سره لګي او داسې ډېر ازمېښتونه موږ کړي دي زما ډېر ملګري داسې په مشاعرو کې پاتې شوي چې ما ته حیران نو دا د الله رحم دی دا چې د دوی یو کتاب دی جنون او جانان او د دې جنون او جانان په اولنۍ صفحه باندې دوی لیکلي چې د خپلې مور په نوم چا چې راته پښتو ښودلې ده پښتو ژوندی ده چې نن سبا هغه خدمت یې کېږي کوم چې په کار پښتو خو زمونږ ته ګیلې هم نه دی پښتنو نه کېږي مو ځکه چې ډېر کمی پکې هم شته خو پښتو داسې یو ژبه الله پاک پښتنو له ورکړ ده چې زما د سوچ مطابق زه هم دا به تر قیامته جمتی دا څوک خوړی نشي خوړی که ډېر وسپې کې خو دا څوک خوړی نشي ختمولی نشي نو پښتو خو یو زبردست ژبه ده او بین الاقوامي ژبه ده او یو تپوس کوم لنډ جواب راکړې درې جنون او جانان دواړه یو ځای ولې یادېږي جنون وی لیونتوب ته تاسو پې ښه پوهئ استادان یې او جانان خو جو جانان دی نو دا جنون چې دی نو دا عشق چې دی اکثر د دې نورو خلکو په نسبت باندې لیونی نو جنون او جانان دا د یو بل سره لکه شپه ورځ ځمکه اسمان داسې عشق او معشوقه دا یو شی دی ضروري ده چې په شاعر به دا وخت تېرېږي چې هم په جنون هم په جانان او دا ضروري کوي شاعري کوي نو د مینې به ډکي او په ده کې به نور هر څه به د شاعر روستي خو مینه به یې ډومبوي دی به په مینه سرم ورکي خو چې دا کار پکې نه شاعري کوي نو زما خوښ نه دا بیا نقلي شاعري مطلب تاسو هغه شاعر نه منئ د چا چې جانان نه او چې بالکل جانان نه بغیر شاعري کېږي نه او جانان به لازمي ساتي او جانان که ته مجازي ساتي او که حقیقي ساتي دا دواړه یو شی دی په دې کې څه فرق نشته په عشق کې فرق نشته چې عشق د بادشاه به یې کوي ګوره تاسو دا تاریخونه چې وګورئ نو یو فقیر یو هغه د یو بادشاه په لور باندې مینې و هغه عشق د هغې نه روان شي او بیا پکې هغه قربانۍ ورکړي لکه مجنون او لیلا لکه فرخاد شیرینۍ ادم درخانۍ داسې پسې ورځه د عاشقان ټول په دې طریقه صحیح ده جی اخیره یو دوه درې پوښتنې کومه که نه دا دومره غټ سټپس مخې ته زما پراته دي دا ستاسو شاعري ده او زما له خیره دا یو وصول دی چې ما نقلي شاعري نه ده کړې نه کومه که زما یو ځمکه د شاعر خوښه شوې ده چې په یو ځمکه شاعر کلام ویل دی او زما خوښ شوی دی نو ما په هغه ځمکه خپل شعر ویل دی خو د هغه نه مې پکې دومره تفاوت کړی دی چې چاته څوک دا ونه وایي چې دا صاحب زر د دې پلاني شعر نه نقل وکړو نقلي شاعري زه نه کوم د خدای رحم یو په پردي موادو باندې خپل نوم نه وایم او دا ستاسو شاعري ده دا زما خپله شاعري دا د دې نه کتاب په کار نه ده چې د دې جنون او جانان په شان دا ټول ما ته اوس کتابونه پراته وي او یو دا خو زما یو ارمان دی او زما په دې ارمانونو کې ډېر الله پاک پوره هم کړو وایي څنګه زما یو نظم دغه ریکارډ کو کرن خان د سپید ناست دی هغه یو وایي چې 3.5 کروړو خلکو واورېدو تاسو هم کېدای شي اورېدي هغه تعلیم په جنۍ وکړه نو زه وایم چې زه په دې بونیر په سطح زما نه بل مقبول شاعر دا نشته چې زما کلام 3.5 کروړو خلکو واورېد د بل شاعر کلام به دومره خلکو نه اورېدي که یو کلام دی خو 3.5 کروړو واورېدو لکه زمونږ د منیر چاوي چې بره منیر والا چې دا منیر زما دغه پاتې شوی دی تاسو ته کلاس پیلو خو شاګرد چې زه به هلته مشاعرو تلمه جوړ ته هلته زمونږ بل یو ملګری دل کریم دلسیز نومې دی هغه واته کتابونه هم چاپ کړي دي او هغه په کال کې یو مشاعره کوله زه به هلته تلم دا منیر په وخت کې کچه ولکو وایي د اورنګزیب جمدې دی یو پیره په لومبي ځل چې دا منیر زموږ سره په مشاعره کې راغی نو د یو کلام غزلې وي نو ما د اورنګزیب ته وویل مې د دې کچېرې مرګ پرېښود د دې هلک نه به شعر جوړېږي دا ما هغه وخت پیشنګولي کړې وه
ها صحیح ده جی. چاربیته په څه حالت کې ده؟ چاربیته خو نن سبا ورکه ده، ځکه ورکه ده ځکه چې کوم زړې چاربیتې د حکومت سره په ریکارډ کې دي، نو هغه دوی غږوي نه، ځکه چې د نن دور دا غزل او دا دغه شاعري چې ده نو دا زیاته چلیږي. د دوی سره په زرګونو کتابونو ریکارډونه دي د حکومت سره دي، لکه د مظفر دی او د صوبتي دی او د دې غټو غټو مجلسیانو قیمتي چاربیتې هغوی ریکارډ کړي دي ورسره دي. او یو خو هغه چې دا ټیشن اوس نو په دغه کې وی ریکارډ شوی دی که نه، دغه کې دا ریکارډ زه په خپله روډو پاکستان ته تلم په 65 کې زه تللی وم چې هلته دا ټول د دې ملیسیانو دا پټوان هم په هغه یو کمره کې لګېدلي وو، هلته د قرآن شریف یو کمره ځان له جدا ده، په هغې کې داسې کرسۍ په کرسۍ کې مخامخ په بله کرسۍ کې قرآن شریف داسې پروت دا قاري صاحب وایي که په ترجمه یې وایي که پکې هغه خپل پیریډ علي د دې سازونو ریکارډونو جدا یو کمره ده. او هغه وخت کې ته بتلې پیدا متطهر یو شاعر پیدا متطهر دغه په دې زړو ریکارډونو کې ډېر زیات کلامونه دي، نو هغه سره زموږ تعلق مو هغه غوښتم. په اخره کې د خپلې خوښې یو بهترینه چاربیته زموږ کتونکو ته وړاندې کړي. هغه خو زه ورته یو چاربیته ووایم چې دا زما لکه د سود چاربیته زما عمر ختمېدو بله دی، نه ما افسر افغان ته هم دا خبره ویلې وه، نو هغه دا چاربیته دی چې اوس خاورې په سر باندې باده وس درنه لاړم، اوس خاورې په سر باندې باده وس درنه لاړم، هر وخت مې په دوا کې یادوه زه درنه لاړم، اوس خاورې په سر چانګه لکه مچ منګولې مروړه، تا نه منله ما به درته وي یمه ناجوړه، مرګې چې راشي بیا نه کړي تپوس د ځوان او زوړه، نو بغیر زمانه عمر تېروه زه درنه لاړم، بغیر زمانه عمر تېروه زه درنه لاړم، هر وخت مې په دوا کې یادوه زه درنه لاړم. نو بیا پسې بله کړی ده چې بغیر زمانه څه به وي ژوندون څه به یې خوند، چې راغله جدایي دا به وي خوښه د خاوند، په وخت د زنکدن مې سر نه لاندې که مړوند، رو رو مې غلی غلی ښکلوه زه درنه لاړم که نه، رو رو مې ښکلوه کلمه وایه د شهادت، دشمن دی ډېر مکار چې ورته نشم ملامت، په مخ د پاک حبیب به مې بچ کي رب العزت، کفن رانه په خپله تاووه زه درنه لاړم، کفن رانه چاپېر که اجت نشته دی بل چاته، خپلوان نسبیان څه کوي چې نن نه راځي خواته، زرو که سوال جواب فضل عظیم لیکه ورشاته، دا زما مرګي و، زرو که سوال جواب فضل عظیم لیکه ورشاته، زما د پن ملګري خبره وه زه درنه لاړم، زما د پن ملګري کړه خبر چې دلته راشي، چې قبر ته مې کوز کړي بیا به ټول لاس په دوا شي، نو دا رنګ به صاحب زر په تورو خاورو کې پناه شي، په دې کلام ځان مشغولوه زه درنه لاړم. هغه دغه څنګه دی، هغه تاسو دا دغه چې کرن خان ویلې ده ټیک شو. جی قدرمنو کتونکو تاسو به اورېدلی که نه، هم به سپین تعلیم یافته شي، هم به تور تعلیم یافته شي، تعلیم په جینۍ وکړه چې ټول کور تعلیم یافته شي. د دې خالق چې دی دا زما سره خواته ناست دی، دا زمونږ د دې خاورې ستوری دی او زمونږ په فخر کو مونږ په ناست کو. خو په اخره کې یو درخواست کومه، دا جنون او جانان کتاب د دوی راغلی دی، دا ټول زما مخې ته کتابونه دي د دوی د وینا مطابق چې د دې مرسټپ سکور هم پراته دي، خو مالي مشکلات دي او فاینانشل پرابلمز دي، نو دا دومره غټه سرمایه چې دغه خپل کلامونه کتاب ته نشي راړولی. زه په اخره کې دا درخواست کومه، زه خو ډېر خوشحاله شوم، بلکې نن به زه دا ووایم چې زما د جرنالیسټک کریر د ټولو نه اهمترین پروګرام دا چې زما سره دا دومره غټه اداره چې د ناسته، تاسو ته درخواست کومه د دوی سره رابطه وکړئ، دوی واورئ او دوی ولولئ. په دعا ورته کومه چې الله دې تاسو ټول عمر ساتي او ستاسو دا لیکل او احساسات ته تر قیامته پورې الله کې چې دا خلک ولولي او خلک پې پوه شي. ډېره مننه جي، ډېره مننه.